السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزتمندو نن ان شاء الله د الله په فضل او مدد سره د نوراني قاعده آغاز کو. نو تاسو ورته صحیح غوږ شئ او په دې سبق باندې ځان پوهه کړئ چې تاسو ته ډېره فایده حاصله شي. بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1 حروف المفردات، یعنی حروف هغه حروف ځان لګوي، هغه ته مفردات وایي. د دې مقابله کې راځي مرکبات، چې کله دوه حرف یو ځای شي هغه مرکبات وایي. نو دلته مفردات دي، یعنی ځان له یو حرف لوستل. اول سبق د حروف المفردات دی. دې ته بل نوم علي حروف الهجاء، یعنی ځان لګوي، دې ته حروف الهجاء هم وایي. نو اول حرف چې دی الف، دا با اوږدې ډېر نه الیف بنه وي، بلکې الف. دویم حرف با باز ادا کې دا دو شونډې چې دي لوندې حصې نه، دې شونډه کې بعضې اوچه حصه وي، بعضې لونده. چې کومه لوندۍ بره شونډه لاندې شونډې سره وجنګې، با به ترې ادا شي، ډېر زور به نه ورکړي. دویم دا چې دا با صحیح وپېژنئ چې لاندې یو ټکی دی. دې ته خو وګورئ، کله چې تاسو دا با وپېژنئ نو بیا به وروستو حروفو کې تاسو نه غلطېږئ، ځکه نون کې چې دی بره حرف دی او دلته با کې لاندې حرف دی، نو دلته با وپېژنئ صحیح. دا به څنګه وی؟ با دریم حرف چې دی تا، نو تا به څنګه وی؟ تا. او دو حرف دی خو بره دی، مخکې با لاندې یو ټکی او لاندې ګوره، دلته تا ده تا، او بره دوه ټکي دي. او تا چې ادا کېږي ویلی کېږي د کوم ځای نه؟ نو کله چې د ژبې سر د مخامخ غاښونه صنایع ملیه ورته وایي، مخامخ بره دوه غاښونو بیخ سره ولګي د ژبې سر، نو تا ته ادا کېږي تا. څلورم حرف ثا، بره درې ټکي دي خو ګورئ دې کې غاښونه نشته دي، صفا ده، د خیال دی. ثا دا چې درې ټکي بره دي، ثا دا کوم ځای نه ادا کېږي؟ نو ځان پوهه کړئ په دې. د ژبې سر کله چې همدغه مخامخ غاښونو من سره یا غاړې سره ملو شي، ثا. پنځم حرف جیم. دا چې د ژبې منځ نه ادا کېږي، وسط اللسان ورته وایي، وسط اللسان.